له سپین بولدک څخه تازه او نوی خبر. د پاکستان پوځ وایي د چمن په سرحد کې د طالبانو یو ساتونکي 2 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي د چمن په سرحد کې د افغان طالبانو یو ساتونکی په یوه ملکي خلکو ډزې کړي او 2 تنه یې وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي پیښه د چهارشنبې په ورځ اکتوبر 4 میزان 12 شوې او یو وژل شوی 12 کلن ماشوم دی. همداراز د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اساس په دغو ډزو کې یو بل ماشوم ژوبل شوی دی. وایي پاکستاني ځواکونو د نورو تلفاتو د مخنیوي لپاره له ډیر زغم څخه کار اخیستی دی. د پاکستان د پوځ اعلامیې کې د دغو ډزو د انګیز په اړه څه نه دي ویل شوي او افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسوسییټ پریس د راپور په اساس په اعلامیه کې د پاکستان پوځ د طالبانو څخه غوښتي دي چې د دغه پیښې په اړه پلټنې وکړي او د سرغړونکي دې ونیسي او پاکستاني مقاماتو ته دې وسپاري. په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته په چمن، تورخم او ځینو نورو سیمو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خټې شوي او دواړو خواو یو بل د جګړې په پیلولو تورن کړي دي. دا پیښه داسې مهال شوې ده چې د پاکستان حکومت په یوه تازه اقدام کې پریکړه کړې ده چې له پاسپورت او ویزې پرته به هیڅ افغان ته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته داخل شي. همدغه راز پاکستان اعلان کړی چې د نومبر له میاشتې وروسته به له خپلې خاورې څخه هغه افغانان وشړي چې قانوني اسناد نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان دا پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې باید په دې پریکړې له سره غور وکړي. ملګرو ملتونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده.